پښتو ټلویزیون درنو لیدونکو السلام علیکم. زموږ د دې مهال خبرونو ته ښه راغلاست. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي لسګونه جریبه ځمکه یې د کوکنارو څخه پاکه کړې او دغه راز یې 14 هغه کروندګر نیولي چې په خپلو ځمکو کې کوکنار کرلي وو. چارواکي وایي د کوکنارو اړولو په موخه به یې پیل شوي کمپاینونه تر هغه دوام وکړي تر څو د دې ولایت په ټولو سیمو کې د کوکنارو کرل شوي فصلونه واړوي. د ننګرهار امنیتي قومندانۍ مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشرقیوال وویل چې د کوټ ولسوالۍ امنیتي ځواکونو د دې ولسوالۍ په بېلابېلو سیمو کې د خلکو په مرسته 80 جریبه ځمکه چې کوکنار پکې کرل شوي وو اړولې ده. مشرقیوال وویل دغه راز د خوږیاڼو ولسوالۍ پولیسو 14 هغه کروندګر نیولي چې په خپلو ځمکو کې کوکنار کرلي وو. سرچینه دا هم وایي چې د جلال آباد ښار د 4مې حوزې مسؤلینو یو تن د یو اراده موټرسایکل د غلا په تور نیولی چې اوس د امنیتي قومندانۍ د جنایي جرمونو سره د مبارزې په مدیریت کې د پښتنو او ګروېږنو لاندې دی. د ننګرهار امنیتي چارواکي همدارنګه وایي چې په غنیخیلو ولسوالۍ کې یې د ګزمې پر مهال د قتلې په سیمه کې د یو پلچک لاندې 10 د مینونو فیوزونه او یو اندازه برېښنایي تار ترلاسه کړی دی. د 200 لومړي سیلاب قل اردو د 2مې پلې لیوا مطبوعاتي مسؤل تورن همایون یوسفزی وایي تېره ورځ د برګ مټال ولسوالۍ باندې د 4 خواو څخه وسلوالو مخالفینو برید ترسره کړ چې په پایله کې یو سرحدي پولیس ووژل شو او 3 امنیتي سرتیري ټپیان شول. نوموړی وایي نښتې کابو 3 ساعته دوام وکړ چې پکې ګڼو وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتي. تورن یوسفزی وایي له سیمې وسلوال تښتېدلي او دمګړۍ سیمه د دوی په ولکه کې ده. دا د نورستان هغه ولسوالي وه چې تېر ځل هم پرې وسلوالو دا رنګه برید کړی و چې د برید وروسته د هغوی ولکې ته ولوېده. ولې وروسته پرې افغان ځواکونو عملیات ترسره کړل او بیرته دغه ولسوالي د دوی لاسته ورغله. خو اوس مهال سیمهیز چارواکي وایي چې په کونړ ولایت کې د 2مې پلې لیوا د میشته کېدو وروسته تر ډېره بریده یې په دغه دواړو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو د دا ډول بریدونو مخه تر یوه حده نیول شوې ده. د یادولو وړ ده چې تر دې دمه د افغان دولت وسلوالو مخالفینو په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د باګرام په هوایي اډه کې په نظامي روغتون کې تر درملنې لاندې د هیواد د ملي امنیت لوی رئیس اسدالله خالد په لومړي ځل تر ټپي کېدو وروسته د هیواد د حالاتو په اړه پوښتنه وکړه. هغه د ملي امنیت له افسرانو وپوښتل چې په هیواد کې خو به خیریت وي. نوموړي بې له دې چې د ځان د درملنې او خپلې کورنۍ او نږدې دوستانو پوښتنه وکړي له خپلو افسرانو غوښتي دي چې د هیواد په امنیتي چارو کې هیڅ ډول تېروتنه ونه کړي. تېره ورځ چې کله نوموړي خبرې پیل کړې د خپل بل ټپي افسر نعمت خان د حال پوښتنه وکړه. افغان چارواکي وایي چې اوس د هغه روغتیایي حالت له اندېښنې وتلی او د خبرو کولو توان یې موندلی دی. خو پوځي ډاکټرانو د افغان چارواکو غوښتي دي چې د ټپي رئیس سره له خبرو کولو ډډه وکړي. پوځي ډاکټران وایي چې په نس کې خوږ اسدالله خالد ته دا مهال تر هر څه زیات د آرام او استراحت کولو اړتیا ده. اسدالله خالد چې د روانې ډسمبر میاشتې په 6مه نیټه په خپل یو شخصي میلمستون کې په یو ځانمرګي برید کې ټپي شو. افغان جمهور رئیس کرزي د برید د طراحانو پړه پر پاکستان ور واچوله. د هغه لومړي ټپي کېدلو سیمه او نړۍ کې بېلابېل غبرګونونه راوپارول او هم دا شان یې په هیواد کې دننه د ډېری کسانو اندېښنې لا نورې ورزیاتې کړې. خلک انګیري چې د ترهګرو بریدونو څخه که د هیواد یو داسې لوړ مقام خوندي نه وي نو بیا به په افغانستان کې د عام ولس د خوندیتوب لپاره څه فکر وشي. خو افغان چارواکي بیا داسې انګیري چې ګواکې د ښاغلي خالد په خلاف شوی برید په لویه کچه د نړیوالې ترهګرۍ یوه لوبه ده. د پښتو ټلویزیون درنو لیدونکو دا و زموږ د دې ګړۍ خبرونه. له ملتیا مو مننه. بریالي اوسئ.